د دوستم په پاچاهۍ راضي یم، خو چې لور مې ښوونځي ته لاړه شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. یو افغان چې خپله پښتون دی وایي چې د طالبانو په رژیم کې یوازې پښتانه، تاجک او ازبک طالبان شته، او همدغه کسانو پښتنې، تاجکې او ازبکې لوڼې او خویندې له زده کړو محرومې کړي دي. هغه ویلي چې د خپل لور او خور د زده کړو لپاره د هزاره ګانو او مارشال دوستم په حکومت راضي دی. داسې ښکاري چې دغه افغان چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي دا موضوع په پاکستان کې له نسبتاً مشهور افغان خبریال سمیع یوسفزي سره مطرح کړې ده. ښاغلي یوسفزي د دغه پښتون د پیغام په نشرولو سره پر ایکس پاڼه ټولنیزې شبکې لیکلي چې دغه افغان دا غوښتنه د طالبانو چارواکو ته لوی پیغام لري. د دغه افغان د پیغام په متن کې راغلي ښاغلي یوسفزي د طالبانو په نظام کې یوازې پښتانه، تاجک او ازبک طالبان شتون لري. دوی پښتنې، تاجکې او ازبکې لوڼې او خویندې له زده کړو منع کړي دي. زه اوس شخصاً دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هزاره اقلیت یا دوستم دې د هېواد پاچا شي تر څو زما لور او خور تعلیم وکړي او افغانستان د جهالت له څپو وژغورل شي. هغه له ښاغلي یوسفزي څخه پوښتنه کړې دا څه ډول انصاف دی چې تاسې د قوم پر بنسټ د دې عجیب مخلوق له نظام څخه دفاع کوئ. د طالبانو اصلي ټاټوبی په عمده توګه د افغانستان سویلي او سویل ختیځې سیمې دي او ډیری مشران یې له همدغو سیمو څخه دي، خو له تیر حکومت او له هغه نړیوال متحدینو سره د دغې ډلې په 20 کلنه جګړه کې د افغانستان د شمال او لویدیځو سیمو ډیر اوسیدونکي له دغې ډلې سره یوځای شوي دي. د طالبانو په نسبتاً لوړپوړو قوماندانانو کې یو شمېر تاجک ازبک وګړي هم شته چې په دولتي پوستونو کې کار کوي. د بیلګې په توګه د طالبانو د رئیس الوزرا معاون ازبک او د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت تاجک او د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري هزاره دی. خو منتقدین وایي دا څیرې د طالبانو په رژیم کې سمبولیک رول لري او د دې ډلې پر اصلي سیاستونو هیڅ اغیز نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه 3 کاله تیر شوي. دغې ډلې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او له 4م ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. د پوهنتونونو دروازې هم د ښځینه محصلینو پر مخ تړلي دي. نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلکو پراخې نیوکې لا هم نه دي توانېدلې چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.